Assalamu alaikum dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Vahdat, an English teacher there, the English teacher of AZ, English and Pashto. Today is our A36th lesson and we are going to talk about the grammar part of today's lesson. ملګرو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، هیله چې ټول به ښه اوسئ. په تېرو درسونو کې موږ د ګرامر ځینې برخې ویلې وې، ټینس مو ویلی و، د ټینس په اړه دغه د اوریجن او فنکشن سټیجز د دغه شیانو نه بحث کړی و. او زه موږ د ټینس ریماینینګ پارټ څخه بحث کوو، د ټینس هغه کوم باقي برخې چې موږ ته پاتې دي د هغوی نه بحث کوو. ټینس په خپله موږ په دریو کټګوریو باندې ویشو. لومړنی راځي دا لولو چې دغه ټینس په خپله د ټایم سره څه فرق لري. ټینس ګوري دغه ټینس کلمه چې د ټایم معنا لري، مګر دا یو ګرامیټیکل ټرم دی. څه رقم ټرم دی؟ دا یو ګرامیټیکل ټرم دی. او د ټایم کوم ټرم چې دی موږ چې کاروو، مثلا ټایم هغه بیا د کنورسیشنل ټرم دی چې موږ په ډیلی لایف کې کارو. داسې نشو ویلی چې مثلا دغه ټینس چې کوم دی دا لکه دې ته ټایم نشو ویلی چې ټایم از ډیوایډډ انټو 3 پارټ، مثلا سمپل پاست ټایم، سمپل پریزنټ کنټینیوس ټایم. نه، دغې ته ټینس دغه ګرامیټیکل ټرم د ټایم لپاره چې دی دا ټینس دی. فرق یې سره دا دی چې ټایم چې دی ګرامیټیکل ټرم دی او ټینس ګرامیټیکل ټرم دی او ټایم څنګه دی؟ ګرامیټیکل ټرم نه دی، یعنې هغه کنورسیشنل یا ډیلی لایف لپاره موږ ټرم کاروو. ټینس یعنې زمانه موږ ویلو، موږ په پښتو ژبه کې یعنې په انګلیسي ژبه کې، پښتو ژبه کې، عربي کې، دري کې، په هره ژبه کې موږ زیاتره په دریو حالتونو کې خبرې کوو، په دریو وختونو کې خبرې کوو. یو په تیر کې خبرې کوو، یو په حال کې خبرې کوو، یو څنګه کوو؟ په راتلونکي کې خبرې کوو. یعنې په دې معنی مثلا موږ وایو احمد یو ښه هلک دی، احمد یو ښه هلک و، یا احمد به یو ښه هلک وي. نو اوس شو، تیر شو او راتلونکی شو. دغې دریو حالتو ته څنګه ویلی شي؟ یو ټینس وایي. مثلا احمد یو ښه هلک دی، دا حال زمانه شوه. احمد یو ښه هلک و، دا تیره زمانه شوه. احمد به یو ښه هلک وي، دا څنګه زمانه شوله؟ دا راتلونکي زمانه شو. دغه دریو ته ټینسونه وایي. بیا دغه درې واړه چې دی دا په خپل ذات کې مثلا مختلف ډولونه لري. مثلا موږ په تیره زمانه کې خبرې کوو. زه وایم زه ښوونځي ته لاړم، تیره زمانه ده که نه؟ دا یوه زمانه شوه. زه ښوونځي ته روان وم، دوه زمانې شي. زه ښوونځي ته تللی وم، درې زمانه شي. زه ښوونځي ته له پخوا راهیسې روان وم تر هغې وخته پورې، څلور زمانه شي. نو په هر یعنې کټګوري کې، پریزنټ کې، پاست کې، فیوچر کې، په دې کې څلور نورې کټګورۍ لرو چې راځي له دغوی نه بحث کوو. ټینس یعنې درې کټګورۍ لري. څو کټګورۍ لري؟ درې کټګورۍ لري. داسې که لاین کش کو، مثلا په لاین ډول باندې موږ وښیو دا یې فاسټ ده. څنګه ده؟ فاسټ ده. دا یې پریزنټ دی او دا یې فیوچر دی. ځینې اعمال مثلا دلته په جریان کې، ځینې اعمال مثلا دلته پای ته رسېدلي، ځینې اعمال بیخي وخت نه معلوم، ځینې اعمال دلته په جریان کې، ځینې پای ته رسېدلي، او ځینې په راتلونکي کې به څنګه کېږي؟ پای ته ورسېږي، راتلونکي به شروع شي. چې دغه په همدې 12 ټینسونه چې ما لیکلي دي، 12 اکټیو ټینسونه لرو موږ، په دغوی کې موږ څنګه کوو؟ تشریح کوو. لومړني په پاست کې مثلا 4 ټینسونه دي، په پریزنټ کې دي، په فیوچر کې دي. په پاست، پریزنټ او فیوچر کې دغه ټول لکه 4 کوم ټینسونه چې په پاست کې دي، همغه 4 په پریزنټ کې هم دي، همغه 4 په فیوچر کې، همغه 4 په فیوچر کې هم دي. همغه 4 یې څه معنی؟ همغه ډول جوړښت د خصوصیاتو یا سټرکچرو درلودونکي چې فقط لږ فرق پکې راغلی او نور تغیر شوی. ګورئ سمپل پاست، سمپل پسې بیا کنټینیوس، پرفیکټ، پرفیکټ کنټینیوس، پرفیکټ کنټینیوس. لکه دا شیر پوینټ دی. ګوره ښه، موږ په پاست کې 4 زمانې لرو. سمپل پاست ټینس معنی ساده تیره زمانه. څه معنی؟ ساده تیره زمانه. سمپل پاست ته ویلی شي سمپل پاست ټینس. فاست کنټینیوس ټینس معنی تیره جاری زمانه. څه معنی؟ تیره جاری زمانه. همدارنګه پاست پرفیکټ ټینس معنی تیره کامله زمانه. پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس معنی تیره کامله جاری زمانه. څه معنی؟ تیره کامله جاری زمانه. په پاس سمپل پاس کې په دې کې ساده مثلا وروسته بعض وکړو لکه ساده موږ تیر په اړه بحث کوو. مثلا آی وینټ سکول، زه ښوونځي ته لاړم. بیا پاست کنټینیوس کې دا موږ ته په تیر وخت کې جریان ښیي. مثلا آی واز ګوینګ ټو سکول، زه ښوونځي ته روان وم. پاست پرفیکټ مثلا هغه جملې دي، یعنې په هغه زمانه چې په هغه کې موږ داسې عمل کوو چې پاس کې دی یو تیر عمل نه مخکې ترسره شوی. مثلا آی هډ ګان ټو سکول بیفور یو ار کمینګ، ستا د راتلو نه مخکې زه ښوونځي ته تللی وم. پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته داسې عمل ښیي چې په تیر مهال کې شروع شي او تر بل یو عمله پورې څنګه وکړي؟ جریان وکړي. راځو سمپل پریزنټ. په پریزنټ کې هم موږ 4 زمانه لرو چې سمپل پریزنټ معنی ساده حال. سمپل پریزنټ ټینس معنی ساده حال زمانه. پریزنټ کنټینیوس ټینس حال جاری زمانه، هغه زمانه چې اوس جاری. پاست پرفیکټ، پریزنټ پرفیکټ ټینس دا البته پاست پرفیکټ نه دی، دا پریزنټ دی. دا دواړه پریزنټ ولیکئ.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना دا اوس مهال چې کومه زمانه حال کامله زمانه. present perfect continuous tense माना حال کامله جاری زمانه. نو سمپل پریزنٹ ټینس معنا ساده حال زمانه هغه زمانه ته وایي چې اوس ساده وي. مثلا په کې عمل او یا یو عادت وړ ډول باندې عمل تر سره کیږي یا حقیقت خو مونږ ته مثلا آی ګور سکول ځخونځي تزم ساده حال زمانه حال جاری زمانه بیا هغه چې باغ کې جریان وسله. مثلا آی ام ګوینګ ټو سکول زوس خونځي تروان يم. پریزنٹ پرفیکٹ ټینس معنا هغه د هغه زمانه چې موږ د عمل داسې چې په تیر کې تر سره شوی یعنی خلاص شوی تر اوسه مګر یو څونی خاني پاتې. مثلا آی ام ګریجویټډ آی هاف سټډیډ انګلیش لینګویج ما انګلیسي ژبه لوستلې ده یعنی ویلې مې ده دغه په تیر مهال کې ختمه نه مګر اوس یې هانیشته ځکه ورته پریزنٹ پرفیکٹ ټینس وایي. پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس معنا کنټینیوس ټینس معنا دا ساده نه بلکې جاری حال او کامله زمانه. کامله حال جاری زمانه هغه زمانه چې اوس کامله مثلا د هغه زمانه ده چې په تیر وخت کې عمل شروع شوی تر اوسه پورې دوام کوي دغه کامله حال جاری زمانه وي. مثلا I have been living in Kunar province since 2001 زه 2001 کال راهیسې په دې خوا په کونړ ولایت کې اوسېږم. دغه ته هغه زمانه چې په تیر مهال کې پیل تر اوسه پورې جریان ولري. راځو سمپل فیوچر ټینس معنا ساده راتلونکي زمانه ساده راتلونکي زمانه. فیوچر کنټینیوس ټینس جاری راتلونکي زمانه. فیوچر کنټینیوس ټینس معنا جاری راتلونکي زمانه. همدارنګه فیوچر پرفیکٹ ټینس معنا مکمله یا کامله مونږ ویل شو کامله راتلونکي زمانه. فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کامله جاری راتلونکي زمانه کامله جاری راتلونکي زمانه. نو سمپل فیوچر ټینس معنا ساده راتلونکي. فیوچر کنټینیوس ټینس جاری راتلونکي. فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کامله جاری راتلونکي کامله راتلونکي. همدارنګه فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس معنا ده کامله جاری راتلونکي. ګوري دا کامل نه به عموما داسې اعمال څرګندېږي چې په هغه کې اعمال په سر ته رسېدلي وي. جاري چې په هغه کې عمل جریان ولري. ساده چې په هغه کې د عمل بیخي ساده وي مثلا یا عادت یا فقط یو عمل پکې ښودل کېږي. او کامل جاري دا به په دې معنی چې د یو وخت نه یو عمل شروع کېږي تر بل وخته پورې دغه ډیوریشن او دغه دوره څنګه کېږي دا ورسره موږ ته څرګندوي. ګوري په پاست کې هم سمپل ده په پریزنټ کې هم سمپل ده په فیوچر کې هم سمپل ده. تاسو داسې زده کولی شئ. ګوره د یوې زمانې زده کوئ سمپل پاست دی که نه پاست کنټینیوس ټینس دی. همدغه سمپل پریزنټ کنټینیوس ټینس سمپل فیوچر کنټینیوس ټینس دا پاست پرفیکټ ټینس دی پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی که نه همدغه په پریزنټ او فیوچر دواړه کې شته. مثلا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس او فیوچر پرفیکټ ټینس پریزنټ پرفیکټ ټینس او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. نو ساده چې موږ په ټینسونو کې درې کټګورۍ لرو پاست پریزنټ فیوچر. پاست کې څلور ټینس دي سمپل پاست ټینس past perfect tense past continuous tense past perfect continuous tense. په present کې هم موږ څو لرو درې لرو مثلا څلور لرو simple present tense present perfect tense present continuous tense present perfect continuous tense. په future کې هم موږ څلور لرو simple future tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense. بیا ځینې خلک داسې تشریح کوي چې مثلا موږ simple زمانې simple څلور زمانې لرو مثلا simple درې زمانې لرو. څو simple past simple present simple future. کنټینیوس څو زمانې لرو درې لرو پاست کنټینیوس پریزنټ کنټینیوس فیوچر کنټینیوس ټینس. پرفیکټ څو زمانې لرو درې پاست پرفیکټ پریزنټ پرفیکټ فیوچر پرفیکټ. او پرفیکټ کنټینیوس ټینس کنټینیوس زمانې څو دانې لرو درې پاست پرفیکټ کنټینیوس پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس فیوچر پرفیکټ کنټینیوس. نو سمپل تاسو ویلی شئ چې موږ څلور پاست لرو پاست هم څلور لرو پریزنټ هم څلور لري فیوچر هم څلور لرو. سمه ده. بیا درې سمپل ساده جملې ساده ټینسونه بیا درې کنټینیوس بیا درې پرفیکټ کنټینیوس همدارنګه درې صرف پرفیکټ. نو دغه زمانې موږ لرو چې دغه موږ سره همکاري کوي تر څو وخت او ټایم څنګه کو څرګند کو. تھینک یو. لیټس گو راو سیکنډ پارت. Coming towards follow me. Design designation destroy determine development dialogue design designation destroy determine development dialogue. design mana طرح کول
طرح کول یو څه ترمیمول جوړول ډیزاین کول دې ته چې ویل شي ډیزاین. فور ایگزامپل ډیزاین ا پلان فور یورسلفز او ډیزاین ا پلان فور د کمپنی. د کمپنی لپاره یو پلان څنګه کې ډیزاین کی. فور ایگزامپل آی ډیزاین یو ډیزاین. ډیزاینیشن معنی ټاکنه زیاتره وخت رئیس جمهور له خوا نه چې څوک ټاکل کېږي. فور ایگزامپل احمد has been the chairman of this office by the designation of President اشرف غنی احمدزی. احمد د دې آفیس مثلا رئیس دی د اشرف غنی له خوا ټاکل شوی. ډسټرای معنی د ورانول خرابول ویجاړول. فور ایگزامپل the Taliban they have destroyed Afghanistan since 2001. دوی افغانستان د 2001 کال راهیسې نور هم څنګه کو خراب کو. determine معنی مشخص کول. څه معنی مشخص کول یا تشخیصول. For example, determine the point that you want to discuss. I determine the point that I want to discuss. زه هغه موضوع چې غواړم بحث کوم هغه څنګه کوم مشخصوم. development معنی پرمختګ. څه معنی پرمختګ یا پیشرفت مختتلنه. For example, Afghanistan needs a great development to be level with other countries and the foreign countries. افغانستان د یو لوی پرمختګ ته اړتیا لري تر څو نور هیوادونو سره څنګه شي لیول شي. ډیالوګ ویل شي خبرې اترې. څه معنی خبرې اترې. مثلا یو چا سره خبرې کې. For example, I have dialogue with some of my friends. I had dialogue here in a meeting. ما په میټینګ کې یا ناسته کې خبرې اترې له ملګرو سره ولرلې. So ډیزاین طرح کول ډیزاینیشن ټاکنه ډسټرای ورانول determine مشخصول development معنی پرمختګ dialogue معنی خبرې اترې. Thank you. Let's go to our last part. Count sentences, follow me. Asking for direction. I am looking for airport. Can you tell me where it is? دلته کې د کلمه راولم ډېر خرازي. I am looking for the airport. Can you tell me where it is? No, I don't know. Where is the subway? It's over there. Where? I don't see it. There, across the street. Where? Go straight, turn left at the corner, then go down. So I'm looking for the airport. Can you tell me where it is? No, I don't know. Where is the subway? It's over there. Where? I don't see it. There, across the street. Where? Go straight, turn left at the corner and go down. I'm looking for the airport. Can you tell me where it is? Mana samana یو هوایی میدان پسې ګرځم. د دې نه دې پورې دا معنا شوله. کولی شي راته ووایي چېرته دی؟ ګوري I'm looking for the airport. ګوري که ان ایرپورټ راغلی او دی ایرپورټ راغلی دا دواړه فرق لري. صحیح ده. که ان ایرپورټ راغلی معنا دا ده چې یو ایرپورټ او که د ایرپورټ معنا دا ده چې مشخص ایرپورټ دی او تا ته معلوم دی چې همغه ایرپورټ. سمه ده. I'm looking for the airport. Can you tell me where it is? یو ایرپورټ پسې ګرځم ته کولی شي راته ووایي چې چېرته دی؟ No, نه I don't know. زه نه پوهېږم. No معنا ده نه. I don't know معنا زه نه پوهېږم. Where is the subway? د ځمکې لاندې لاره چیرې ده؟ په نور هېوادونو کې د ځمکې لاندې لارې وي هغې کې خلک ځي راځي موټرې هم ورپکې ګرځي. It's over there. هغه هلته ده. over there څه ته ویلی شي؟ هلته ده. It's over there معنا هغه هلته ده. Where چیرته؟ I don't see it. زه نه ګورم. Where معنا ده چیرته. I don't see it. زه نه ګورم. there هلته across the street د ځمکې سر ته. across the street معنا د کوڅې سر ته. همدارنګه ویر بیا هغه پوښتنه کوي بیا هم ورباندې ذهن خلاص نه شي. مثلا ویر چیرته یعنې across the street where. او ورته go straight سیده لاړ شه. go straight سیده لاړ شه. turn left at the corner په هغه کوم کونج چې راځي په هغه کې چپ خوا ته تاو شه. and then go down بیا ورښکته شه subway ته. دغلته بیا subway ده. so I'm looking for the airport. Can you tell me where it is? یو airport پسې ګرځم راته ویلی چې چېرته دی. I don't know. نه پوهېږم. where is the subway؟ ځمکې لاندې لاره چېرته دی؟ it's over there هلته ده. where چېرته؟ I don't see it. زه نه ګورم. there هلته across the street د کوڅې سر کې. where چېرته؟ go straight سیدې لاړ شه. turn left چپ طرف ته تاو شه. د corner په کونج کې. then go down بیا څنګه وکړه ورښکته شه. thank you dear students. it was our 36th lesson. till I'm coming in another lesson recommending you to have good, happy and terrific times.